बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ورځ خیر سره موږ تاسو د سی جی او ډېر مهم بخش شروع کوو چې هغه اسکیمیک هارت ډیزیز دی. اسکیمیک هارت ډیزیز څه ته وایي؟ موږ تاسو ټول پوهېږو چې اسکیمیک هارت ډیزیز کله چې د زړه عضلې ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسېږي، نو چې وینه ونه رسېږي اکسیجن ورته نه رسېږي، او چې اکسیجن ونه رسېږي په شروع کې هایپاکسیا او بیا وروسته په چي باندې اسکیمیا باندې اخته کېږي. دې ته موږ څه وایو؟ اسکیمیک هارت ډیزیز. او اسکیمیک هارت ډیزیز به عمده دوه علتونه یا به چې دی decrease blood supply to myocard. myocard ته په blood supply کمه شوي to myocard ته چې blood supply کمه شي موږ تاسو پوهېږو چې myocard په چی اخته کېږي؟ په اسکیمیا اخته کېږي که نه؟ که مثلا موږ تاسو فرض کوو چې دا د مایوکارډ یو برخه ده او دې ته کرونري راغلی دی، د شی راغلی دی؟ کرونري ټري ورته راغلی دی، خو دا کرونري دلته څنګه شو؟ بلاک شو. دغې برخه چې د کرونري بلډ سپلای ورکوله دا به څه کېږي؟ په اسکیمیا به اخته کېږي که نه؟ ولې؟ دا کرونري تنګ شو، دې ورته بلډ سپلای چې راوړله دا بلډ سپلای څنګه شوله؟ دا کمه شوله. او که چېرته داسې شي انکریز ډیمانډ مصرف زیات شي بیا هم څه کېږي؟ اسکیمیک هارت ډیزیز مسره ضرورت زیات شي. مثلا دا مایوکارډ چې دومره اوس زیات شو، غټ شو، هایپرټروفي وکړله، ضرورت یې څه کېږي؟ زیاتېږي. یا مثلا یو ناروغ دی هغه ته یو تکلیف پیدا شو چې هغې ته موږ تاسو تایروټاکسیکوسس وایو. په تایروټاکسیکوسس کې ضرورت زیاتېږي که نه زیاتېږي؟ ځکه چې شی زیاتېږي؟ بیمار زیاتېږي، بیزل میټابولیک ریټ زیاتېږي، او دې سره د انرژي کنزمپشن څنګه کېږي؟ د انرژي مصرف زیاتېږي که نه؟ چې د انرژي مصرف زیات شي نو په نتیجه کې ناروغ ته څه کېږي؟ مایوکارډ د بلډ سپلای په هماغه اندازه باندې ده. او زیاتره وخت دواړه یي، هم سپلای کمه شوي مایوکارډ ته او هم ډیمانډ زیات شوی، مصرف زیات شوی. څه وخت بلډ سپلای کمیږي موږ تاسو پوهېږو چې تر ټولو ډېر موسټ کامن کاز یې دی؟ اتیروسکلروسس دی. اتیروسکلروسس د وجې نه بلډ سپلای مایوکارډ ته څه کېږي؟ دا کمیږي. یا مثلا ویزوسپازم دی، عضلاتو کې سپازم راغی بیا هم کرونري ته بلډ سپلای څه کېږي؟ کمیږي که نه؟ یا یو امبولۍ راغله او کرونري بند که، امبولۍ راغله، کرونري تنګ که یا یې بند که، بلډ سپلای څه شو؟ مایوکارډ ته بنده شوله. خیر په دې باندې موږ تاسو ډېر نه غږېږو ځکه دا د داخلي پورې مربوط کېږي. بیا زموږ ستاسو کار د ای سی جي سره دی، په ای سی جي باندې به غږېږو. راځو موږ تاسو د اسکیمیک هارت ډیزیز کلاسیفیکیشن کوو اکارډنګ ټو د ای سی جي. د اسکیمیک هارت ډیزیز کلاسیفیکیشن اکارډنګ ټو د ای سی جي. د ای سی جي له نظره موږ تاسو د اسکیمیک هارت ډیزیز کلاسیفیکیشن کوو چې د ای سی جي له نظره اسکیمیک هارت ډیزیز موږ تاسو په دوه ډوله باندې کلاسیفاید کوو. یو ته کرونیک سټیبل انجاینا وایي، کرونیک سټیبل انجاینا، او بل چې دی اکیوټ کرونري سنډروم دی. چې شی دی؟ اکیوټ کرونري سنډروم دی. او کرونیک سټیبل انجینا د ای سی جي نظر چې دلته کوم چینجز راځي موږ تاسو به دا بیا په دوه شکلونو باندې وویشو چې یو ته به کلاسیک انجینا ووایو، کلاسیک انجینا، او بل ته موږ تاسو وریانټ انجینا ووایو.
ځکه په دواړو کې ای سی جي چې کوم چینجز رامنځته کېږي دا ای سی جي چینجز په دواړو کې مختلف وي. کم ای سی جي چینجز په کلاسیک انجینا کې رامنځته کېږي او کم ای سی جي چینجز چې په وریانټ انجینا یا پرنسمنټل انجینا کې رامنځته کېږي دا سره مختلف دي. اکیوټ کرونري سنډروم موږ تاسو په دوه ډولو باندې ویشو چې یو ته وایي ایس ټي سیګمنټ الیویټډ اکیوټ کرونري سنډروم او بل ته وایي نن ایس ټي الیویټډ اکیوټ کرونري سنډروم. بل ته وایي نن ایس ټي سیګمنټ الیویټډ اکیوټ کرونري سنډروم چې په ایس ټي الیویټډ اکیوټ کرونري سنډروم کې راځي ایس ټي الیویټډ مایوکارډل انفارکشن ایسټیمی ایس ټي الیویټډ مایوکارډل انفارکشن ایس ټي الیویټډ مایوکارډل انفارکشن او په نن ایس ټي الیویټډ ایسیس کې راځي دوه شیان چې یو ته وایي انسټیبل انجاینا او بل ته وایي نن سټیمی نن سټیمی. دا د اسکیمیک هارت ډیزیز کلاسیفیکیشن دی په مجموع کې کرونیک سټیبل انج اکارډینګ ټو د ای سی جی نظره کرونیک سټیبل انجینا دا او اکیوټ کرونري سنډروم دی. کرونیک سټیبل انجینا کې کلاسیک انجینا او وریانټ انجینا او په اکیوټ کرونري سنډروم کې مونږ ایس ټي الیویټډ ای سی ایس وایو او نن ایس ټي الیویټډ ای سی ایس وایو چې ایس ټي الیویټډ ای سی ایس کې اکیوټ کرونري سنډروم کې بیا ایس ټي می راځي ایس ټي الیویټډ مایوکارډل انفارکشن او په نن ایس ټي الیویټډ ای سی ایس کې بیا راځي انسټیبل انجینا او نن سټیمی. دا چې په دې ټولو کې دا تغییرات سره رقم رامنځته کېږي کوم ای سی جي چینجز رامنځته کېږي دا ټول زه تاسو ته وایم. اوس به راشو موږ تاسو دا کلاسیفیکیشن به زه تاسو ته ای سی جي کې ډېر په ساده او اسانه طریقه باندې دلته پرې وغږېږو ډېر سمپلی به وغږېږو ډېر سمپلی چې تاسو اسانه پوه شئ او دا جدول که تاسو ته یاد وي یا دا شکل تاسو ته یاد وي تاسو به کله هم دې کې غلط نه شئ. تاسو ته زه اوس یو شکل رسموم. یو کرونیک سټیبل انجینا کې موږ تاسو کلاسیک انجینا به زه ولیکم ډایرکټ به کلاسیک انجینا ووایم. یو کلاسیک انجینا کې تغییرات دي او نور اشکال د انجینا چې دي کلاسیک انجینا او بل چې دا هغه وریانټ انجینا کې تغییرات موږ همداسې ویل که نه او درې موږ تاسو چې ویلي انسټیبل انجینا هم ویل که نه او دې قسم څلورمه کټګورۍ کې نن اسټیم هم ویلي او په پنځمه کټګورۍ کې دې کې څه راغی اسټیم یې راغی. اوس څنګه فرق کوو چې دا کرونیک سټیبل انجینا کلاسیک انجینا ده دا اوس وریانټ انجینا ده دا انسټیبل انجینا ده دا نن اسټیمي ده او دا سټیمي ده. د دې ترمنځ د ای سی جي نظر څنګه توپیر کولی شو یوازې ای سی جي نظر نه بلکې نور توپیرونه هم ورته سره ویلی شو. دلته به راشو موږ تاسو به یو دوه شکله رسم کوو بلکې درې شکله ورته رسم کوم زه. یو به موږ تاسو دا خو امراض دي دلته به موږ تاسو ووایو چې ای سی جي چینجز دې کې کوم ای سی جي چینجز رامنځته کېږي یو بل دلته به راشو موږ تاسو به ووایو کارډیک بایو مارکرز او دلته موږ تاسو ووایو ډیوریشن کلاسیک انجینا کې ای سی جي کې کوم تغییرات منځته راځي یو د دوو تغییراتو به رامنځته کېږي. په کلاسیک انجینا کې به یو د دوو تغییراتو رامنځته کېږي هغه تغییرات به څه شي دلته تاسو څه ګورئ ټي انورژن ګورو څه ګورو ټي ویب انورژن او یا به یو د دوو تغییراتو یو به د دواړو څخه څه وي دا څه دی ایس ټي ډپریشن یا به ټي ویب انورژن وي او یا به ایس ټي سیګمنټ ډپریشن وي.
په کلاسیک انجینا کې په وریانټ انجینا کې به کوم تغیري وریانټ انجینا کې به دې کې څه راغی ST elevation راغی ST segment elevation راغی په unstable انجینا کې به یو د دوه تغیرات وي دا څه شو دا څه شو یا به دا تغیر وي یا به دا تغیر وي په نن سټریمي کې به هم یو د دې دوه تغیرات موجود وي خو په سټریمي کې به ST segment elevation البته وروسته موږ تاسو به د دې مرحلې وایو خو زه تاسو ته اوس په عمومیاتو باندې غږیږم تاسو په عمومیاتو باندې یو ځل ځان پوه کړئ کلاسیک انجینا کې موږ یو د دوه تغیراتو ګورو یا به ټي ویو انورژن وي یا به ST segment ډپریشن وي په وریانټ انجینا کې به موږ تاسو څه ګورو ST elevation په انسټیبل انجینا کې به टी इन्वर्जन या ST डिप्रेशन पर नॉन स्टीमी के बाद टी वेव इन्वर्जन या ST सेगमेंट डिप्रेशन पर स्टीमी के बाद ST सेगमेंट एलिवेशन उस गोरी तासु सरशक पैदा कीगी ची क्लासिक अंजना के मदा तगीरात दी टी इन्वर्जन या ST डिप्रेशन पर अनस्टेबल अंजना के मदा तगीरात दी टी इन्वर्जन या ST डिप्रेशन और पनन स्टीमी के मदा तगीरात दी टी इन्वर्जन या ST segment depression درې وړ ترمنځ فرق څنګه کوو دا خو یو شان تغیرات راغلل څنګه فرق کوو یو دویم تاسو وریانټ انجینا کې ST elevation ګورئ او تاسو په سټریمي کې ST elevation ګورئ د دې ترمنځ به څنګه فرق کوئ سمپل او ساده خبره ده کارډیک بایومارکر په کلاسیک انجینا کې نیگیټیو دا منفي وي الیویټډ کیږي نه په وریانټ انجینا کې دا نیگیټیو وي پورته کیږي نه په انسټیبل انجینا کې دا نیگیټیو وي پورته کیږي نه خو په نن سټریمي کې پازیټیو دا پورته کیږي په سټریمي کې پازیټیو ګورئ د کلاسیک انجینا او انسټیبل انجینا سره د نن سټریمي فرق باندې پوه شوي چې په کلاسیک انجینا او په انسټیبل انجینا کې کارډیک بایومارکر څنګه وي نیگیټیو وي او په نن سټریمي کې کارډیک بایومارکر څنګه وي پازیټیو وي په فرق پوه شوي که نه په کلاسیک انجینا او په انسټیبل انجینا کې کارډیک بایومارکر څنګه وي منفي وي او په نن سټریمي کې څنګه وي پازیټیو یا مثبت وي دا یو فرق شو په وریانټ انجینا او د سټریمي ترمنځ فرق څنګه شو وریانټ انجینا کې کارډیک بایومارکر څنګه وي نیگیټیو وي په سټریمي کې کارډیک بایومارکر پازیټیو وي په دې خو پوه شوي دا خو دې فرقونه باندې پوه شوي راځو ډیوریشن له نظره په کلاسیک انجینا کې ECG چینجز څه وخت کېږي د اټیک وخت کېږي د حملې په وخت کې خو چې کله حمله له منځه لاړه شي کلاسیک انجینا کې تغیرات له منځه ځي ECG کې چینجز له منځه ځي زما په خبره پوهېږئ که نه چې حمله ختمه شوه سبسایډ شوله ECG وکړه ECG به نارمل شوي ها د حملې ډیوریشن فرام 3 to 5 minute to 15 to 20 minute no more than 30 minute 15 منټه 3 منټه لس 15 منټو پورې 20 منټو پورې خو 10 منټ نه بالکل نه اضافه کېږي کله چې د ډسکمفورټ ډیوریشن 10 منټو نه زیات شو نو بیا کلاسیک انجینا انلایکلی بالکل کلاسیک انجینا بیا نشته دی بیا به یا سټیبل انجینا یا به MI یا بل ډیګنوزي 10 دقیقو نه اضافه کېږي نهایي د دې ډیوریشن څومره دی 3 دقیقو نه تر 20 دقیقو پورې که 20 دقیقو نه خوا شو 10 دقیقو نه کا خوا شو بیا کلاسیک انجینا څه کېږي دا ردیږي زما په خبره پوه شوې که نه حمله راله
ناروغ درته راغی چې ډسکمفورټ لري ای سی جي دې ورته وکړه چې ډسکمفورټ وخت کې یا ټین ورژن لري یا ډپریشن لري تا سره یو دغه څنګه شو د انجینا شو ناروغ ته د استراحت ورکړه یا د جیبې لاندې ورته نایټروګلیسرین ګولۍ کېښودله حمله سبسایډ شوله حمله څه شوه سبسایډ شوله ناروغ ته بیا ای سی جي کې چې ګور ای سی جي نارمل ده نو ته باید پوه شې چې دا څه شی شوه دا کلاسیک انجینا شوه دا څه شوه کلاسیک انجینا وریانټ انجینا کېدای شي استراحت حالت کې هم رامنځته شي استراحت حالت کې هم ځکه دا د وازو سکرونري سپزم له کبله رامنځته کېږي وازو سپزم له کبله نو که چېرته موږ تاسو ته ناروغ راغی هسټري لیویشن یې لرو ده خو حمله سبسایډ شوه سبلیګون نایټروګلیسرین هم ورکړل یا کلسیم چینل بلاکر هم ورکړل دې سره حمله څنګه شوه سبسایډ شوه ختمه شوه ای سی جي هم وکړه نارمل ای سی جي تاسو سره دغه پیدا شي چې دا د څه و وریانټ انجینا وه انسټیبل انجینا کې فرق د کلاسیک سره څنګه کوو دلته تغیرات یو شان دي یو دا چې د کلینیکل نظره خو فرق من کوو چې دلته به چست پین وي سیویر به وي نیو انسټ به وي تازه به شروع شوی وي 2 هفتې به کېږي ډیوریشن به زیات وي فریکوینسي به زیاته وي سیویریټي به زیاته وي او زیاتېږي به کرسنټ ډوسب به لري هغه فرقونه نه علاوه په انسټیبل انجینا کې چست ډسکمفورټ یا چست پین ډیوریشن د نیم ساعت نه زیاتېږي یو دویم دا استراحت حالت کې ډېر کم فزیکي فعالیت سره پیدا کېږي او ای سی جي تغیرات به کې 48 ساعتو پورې پاتې کېدی شي ناروغ راغی چې ډسکمفورټ لري استراحت دی ورکړ یا سبلینګول نایټروګلیسرین دی ورته کېښودل درد آرام شو حمله د منځه لاړه ناروغ کمپلیټلی نارمل شو اوس ورته ای سی جي کې چې ګور ای سی جي کې لا تغیرات پاتې دي چې سی جي کې بیا هم تغیرات پاتې دي نو کلاسیک انجینا دې رد شوله اوس کوم انجینا شوه انسټیبل اپ ټو 48 اورز تر 48 ساعتونو پورې دي کې تغیرات پاتې کېدی شي په انسټیبل انجینا کې تر څومره پورې 48 ساعتونو پورې تغیرات پاتې کېدی شي ګورې په کلاسیک انجینا کې تغیرات د حملې نه وروسته ختمېږي وروسته خو په انسټیبل انجینا کې تغیرات 48 ساعتو پورې پاتې کېدی شي هلته نه ختمېږي نو په دې فرق خو پوه شوئ که نه د کلاسیک انجینا او د انسټیبل انجینا فرق باندې پوه شوئ چې د کلاسیک انجینا تغیرات د سی جي دا د حملې په وخت کې وي حملې نه وروسته له منځه ځي حال دا چې د انسټیبل انجینا د سی جي تغیرات د حملې نه وروسته له منځه نه ځي څومره وخت پورې پاتې کېدی شي 48 ساعتو پورې ښه او د نن سټیمي فرق مخکې درته ویلي چې دا دوه فرقه لري یو فرق دا دی چې په دې کې کارډیک بایومارکر څه وي پازیټیو وي په کلاسیک انجینا او انسټیبل انجینا کې کارډیک بایومارکر نیګیټیو وي دا یو فرق شو دویم دا دی چې دلته ای سی جي تغیرات مور دین 48 اورز دپاره پاتې کېږي 48 ساعتونو څخه زیات وخت دپاره اوس یو ناروغ درته راغی ای سی جي دې ورته چست ډسکمفورټ لري یا چست پین لري ای سی جي دې ورته وکړه په ای سی جي کې چینج شته دی تغیرات شته ناروغ حمله دوا سره سبسایډ شوله ښه شو ناروغ وروسته ای سی جي کې بیا تغیرات پاتې دي ته به چېشته مشکوک کېږي یا به انسټیبل انجینا ته یا نن سټیمي ته اوس به څه ورکړې کارډیک بایومارکر پازیټیو رالل نن سټیمي شو نیګیټیو رالل انسټیبل انجینا یا مثلا یو ناروغ دی 10 ساعته وروسته 6 ساعته وروسته 40 ساعته وروسته د ای سی جي چینجز او تغیرات له منځه لاړل ته پوه شوې دا څه شی و انسټیبل انجینا وه که چېرته 48 ساعت مثلا کارډیک بایومارکر نشته سهولت ای سی جي خو در سره شته که نه 48 ساعتونه وروسته هم 2 ورځې وروسته هم بیا ای سی جي کې هم تغیرات شته 3 ورځې وروسته هم ای سی جي کې تغیرات شته نو دا څه شوه دا نن سټیمي دی نیکسټ راځو د وریانټ انجینا او د یا د پرنسمیټل انجینا او د سټیمي تر منځ فرق کوو د دې درې فرق وشو واضح شو درته راځو وریانټ انجینا او د سټیمي تر منځ فرق کوو په وریانټ انجینا کې مسټي لیویشن منځته راځي او په سټیمي کې مسټي لیویشن منځته راځي دلته یو مهمه خبره یاد وساتئ چې په سټیمي کې کوم چینجز راځي 15 مرحلې لري ښه 15 مرحلو کې دا چینجز راځي
پنځه مرحلو کې په سټیمي کې حال دا چې په پرنسمټل انجینا کې یا په وارنټ انجینا کې دا 15 مرحلې نه وي دا 15 مرحلې نه وي لکه دا مرحلې تاسو ته دلته لیکم اصل وروسته موږ دا بیا د مرحلې وایو خو اوله مرحله چې شروع کیږي په ناروغ کې چې منځ ته راځي هایپر اکیوټ ټي ویو اوله مرحله دی دا ده د سټیمي دې پسې نیکسټ سټیپ چې شروع کیږي سټي الیویشن سټي سیګمنټ الیویشن راځي دریمه مرحله چې شروع کیږي کیو ویب تاسوس کوي چې تاسوس کوي کیو ویب دلته ګوره کیشته او دلته کیو راله پیتالوجیکل کیو ویب راله څلورم مرحله کې ټین ورژن راځي دلته ټین ورژن نه وکنه دلته څنګه راله او پنځم مرحله کې آر لمنځه ځي داسې ګورئ آر شته دا د کیو شوه دا د ټي شوه آر لمنځه لاړه دا مرحلې په سټیمي کې شته دی خو په وارنټ انجینا کې دا نشته وارنټ انجینا کې دا مرحلې نشته بل فرق دا دی چې سټیمي ناروغ درته راغی دې کې به کارډیک بایومارکر څنګه وي پازیټیو وي خو په وارنټ انجینا کې به دا څنګه وي دا به نیګیټیو وي او بل فرق دا دی چې کله حمله له منځه ولاړه په وارنټ انجینا کې به تغیرات څه شي دا به ختم شي دا به سبسایډ شي د حملې نه وروسته دلته دا تغیرات څه کېږي سبسایډ کېږي حال دا چې په سټیمي کې دا تغیرات نه سبسایډ کېږي عمومیات دلته یو څه مهمې خبرې تاسو یادې کړئ په عمومي سطح باندې وروسته چې دا ټول شیان زده کړل بیا به مخکې خپله ځئ تاسو به وایئ ښه یو څه عمومیات تاسو زده کوئ یو موږ ته کومه ټي انورژن مهمه ده موږ وایو چې ټي ویب انورژن یې ښه ټي ویب انورژن په ډېرو ناروغۍ کې رامنځته کېدی شي په ډېرو حالاتو کې رامنځته کېدی شي سرچپه ټي ویب نارمل سټیپ سره کم دی ګورئ پی ده کیو آر ایس دی او ټي ده دا پی ویب ده که نه دا کیو ده دا آر دی دا ایس ده دا ټي ویب ده ټي نارمل څنګه ده اپرایټ ده که نه پورته پاته ده خو دا ټي کله داسې کېږي یو ټي انورژن دا ده یو ټي انورژن داسې ده ښه او یو ټي انورژن داسې ده مونږ تاسو ته مهمه ټي انورژن کومه ټي انورژن ده سپیسیفیک ټي ویب سپیسیفیک ټي ویب انورژن سپیسیفیک ټي ویب انورژن مونږ تاسو ته مهمه ده دا په اسکیمیا دلالت کوي یو سپیسیفیک ټي ویب انورژن ده او یو نن سپیسیفیک ده یو څه ده نن سپیسیفیک ده ډیره وسپینه ده نن سپیسیفیک ټي ویب انورژن او یو چې ده هغه سپیسیفیک ټي ویب انورژن ده specific T wave inversion ده د دوه ترمنځ فرق څنګه کوو تاسو ساده خبره به کوم یو دا چې د سپیسیفیک ټي ویب انورژن اوصاف شي دوه هم دا اوصاف لري دوه دانې هم دا اوصاف یو وصف دا دی چې 3 ملي متر یا 3 ملي متر د وسیله جوړوالی لري 3 ملي متر اور مور دین 2 ملي متر 3 ملي متر یا 3 ملي متر څخه جوړوالی څنګه زیات وي او یو خاصیت دا دی د سپیسیفیک ټي ویب انورژن دویم خاصیت دا دی چې سیمیټریک به وي څنګه وي سیمیټریک وي دا دوه خاصیتونه د سپیسیفیک ټي ویب انورژن دي که دا دوه خاصیتونه پکې نو موږ ورته څه وایو نن سپیسیفیک ورته وایو دوه خاصیتونه دي خو اوس سیمیټریک څه ته وایي چې دا څنډه او دا څنډه سره صحیح د برابرۍ سره اوس کوم تاسو وګورئ تقریبا دا دواړه څنډې سره سره دي برابر چې دا څنډه او دا څنډه دا سره صحیح برابرۍ دي ته موږ څه وایو سپیسیفیک ټي ویب انورژن دي ته موږ وایو سپیسیفیک ټي ویب انورژن
او که چرته داسې وي چې دا سنډه او دا سنډه سره برابرې نه وي ایکول نه وي زمونږ سپیسیفیک ټي ویو انورژن نشي ویلی لکه دا وګورئ تاسو نو دې یو نهایت دلته دی او بل نهایت یې چېرته دی دا اوس سیمیټریک ده دا سیمیټریک نه ده ګورئ سنډه یې جګه ده که نه او دا بله سنډه څنګه ده کته ده دې ته اوس مونږ سپیسیفیک ټي ویو انورژن نشو ویلی بل تاسو دلته وګورئ دا څومره کوچنی ده دا تقریبا 1 ملي متر په اندازه راځي 1 ملي متر نو دا مونږ 1 ملي متر جوړوالی چې ولري مونږ ورته سپیسیفیک ټي ویو انورژن نشو ویلی سپیسیفیک ټي ویو انورژن مونږ ورته څه وخت وایو چې کله 3 ملي متر راغلی دې نه زیاته جوړ وایو او چې کله سیمیټریک وي سیمیټریک یو سنډه د بلې سنډې سره ایکول او برابره وي ایکول او برابره وي دې ته مونږ څه وایو سپیسیفیک ټي ویو انورژن نو نان سپیسیفیک ټي ویو انورژن په ډیرو حالاتو کې کېدای شي هایپر وینټیلیشن کې کېدای شي انزایټي کې کېدای شي پانکریاټایټس کې کېدای شي کولیسیسټایټس کې کېدای شي نان سپیسیفیک ټي ویو انورژن په نورو حالاتو کې کېدای شي خو موږ دپاره مهمه ټي انورژن څنګه ده سپیسیفیک اوس ټي ویو انورژن په یو لیډ کې موجوده یو لیډ کې دا موږ اکسپټ کوو نه آفرین باید 2 لیډس or more than 2 leads وي 2 لیډ یا 2 لیډونه زیات کې وي که یو لیډ کې ټي ویو انورژن موجوده وه او نور کې موجوده نه وه دا ټي ویو انورژن موږ دپاره قابل د قبول ده نه ده قابل د قبول دا ټي انورژن بیا زموږ دپاره اکسپټیبل نه ده قابل د قبول نه ده کوم ټي ویو انورژن موږ دپاره قابل د قبول ده چې په 2 لیډونو کې وي یا د 2 لیډونو څخه زیات یوازې ټي انورژن نه ټول ای سی جي چینجز او تغیرات موږ تاسو وایو هغه باید په 2 لیډونو کې یا د 2 لیډونو څخه زیات وي په دې خبره باندې سر خلاص شو عمومیات دي دا عمومي خبرې دي ها نو دا دې شو چې ټي ویو ما تاسو ته ویل چې نن یو ناروغ د انزایټي لري راځي تاسو ورته ای سی جي کوئ دا نن سپیسیفیک ټي انورژن لري دا خو نه چې اسکیمیک هارت ډیزیز دی ولې د پامه نه غورځوي د پامه به نه غورځوي ځکه اسکیمیک هارت ډیزیز چې موږ تاسو ډیاګنوز کوو آی ای جی چې ډیاګنوز کوو دې لپاره 3 شیان مست او ضروري دي 3 خبرې مست او ضروري دي 3 خبرې دا غوښتل جملې نه یو چې د هیستوري ده ناروغ به چې سپین لري اراز به لري چې سپین وچ ډسکمفورټ نه لري که نه دویم ای سی جي چینجز به لري او دریم بایو مارکر وي چې کله دا 3 واړه سره یو ځای شي نو موږ تاسو به اسکیمیک هارت ډیزیز څه کوو دا به ډیاګنوز کوو هسټري ای سی جي بایو مارکر د 3 واړو مجموعې نه به څه راوځي تشخیص یا ډیاګنوز ما داسې ویل چې یوازې په یو شي باندې به ډیاګنوز نه کوي اوس ناروغ هسټري لري یوازې هسټري لري دا نور تغیرات نشته موږ تاسو په شکمن شروع که نه مطلب ډیاګنوز ور باندې شو کولی یو ناروغ د ای سی جي کې تغیرات لري نان سپیسیفیک ټي انورژن لري ته خو په ډیاګنوز نشي کولی آیډیا به در سره یو کلو به در سره وي ته به شاید میبي اسکیمیک هارت ډیزیز خو ډیاګنوز نشي کولی بایو مارکر پازیټیو شو بایو مارکر په یو ته د نور حالات کې مثبت کېدای شي خو د دې لپاره هغه سنسټیویټي د اسکیمیک هارت ډیزیز لپاره څه ده دا زیاته ده همدا اوس کورونا لپاره مونږ کورونا خو پیژنئ که نه کووډ 19 لپاره موږ تاسو ټروپونین ورکوی شو پازیټیو ورکړي موږ ایسټي لیویشن څه ته وایو ایسټي ډپریشن څه ته وایو نارمل څه تاسو ته سټرس معلومه دلته موږ تاسو یو ای سی جي سټپ رسم کړو Udam with the P wave the QR the S the T wave the B P wave the او the Q the R the S the T wave the په دې کوم تاسو په شته موجود دي تاسو سیګمنټونو کې یاد ما تاسو ته ویل چې اس ختم شي دغه نقطه څه وایي جے پوینټ ورته د جے پوینټ تواله د ټی تر شروع پورې
دا خط چی شه دی دا ST سیگمنٹ دی دا به زه په اصول خط باندې رسم کوم دا چې دی ST سیگمنٹ دی دا ST سیگمنٹ دی او دلته موږ تاسو یو بل خط ګورو دا ټي ختمه شوې ده او پی شروع شوې ده ایزولیپټیک لاین دی ته ویل یا بیس لاین دی ته وایي دا خو دې څه شو ST سیگمنٹ شو او دا څه شو ایسو electric or baseline په نارمل حالت کې په نارمل کنډیشن کې دا ST segment is equal to baseline دا ST segment اور baseline سره څه دی برابر او equal دی ST segment دی baseline سره څنګه دی برابر او equal دی مساوي دی اوس که چیرته اوس به تاسو ته لیم لیډز راشي لیمز لیډز یاد تم راځي کم دي اول ایویل یو دوا درې اول او چس لیډز شاباس یو نه تر وشواګه پورې یا C1 نه تر C6 پورې اوس راځو لیم لیډز کې دا ST سیگمنٹ ماویل بیزلاین کی تکلیف نه راځي کنه دا موږ دې سره مقایسه کوو که چېرته ST سیگمنٹ نسبت دی بیزلاین سره په لیم لیډز کې یا 1 ملي متر یا لدینه پورته شوی و که چېرته ST سیگمنٹ نسبت دی بیزلاین ته په لیم لیډونو کې 1 ملي متر یا لدې څخه زیات پورته شوی و ته موږ وایو ST الیویشن او که 25 لیډونو کې 2 ملي متر یا لدې نه زیات پورته شوی و ته موږ څه وایو ST segment elevation that's it دا اوس څه شو elevation شو کنه شو ګورئ ST segment نسبت بیس لاین ته که په لیم لیډز کې 1 ملي متر یا لدې نه زیات پورته شي او 25 لیډز کې 2 ملي متر یا لدې نه زیات پورته شي دا موږ څه وایو ST segment elevation ST elevation مو پیژاند کنه اے تاسو ټول پیژاند که په لیم لیډونو کې 1 ملي متر یا لدې نه زیات پورته شي او 25 لیډونو کې 2 ملي متر یا لدې نه زیات پورته شي دا موږ څه وایو ST elevation دا موږ څه وایو ST segment elevation ST segment elevation او که ST segment نسبت دی بیس لاین تا ST segment نسبت دی بیس لاین تا په لیم لیډز کې 1 ملي متر یا لدې نه زیات کته شي دا موږ څه وایو ډیپریشن او یا 25 لیډز کې 2 ملي متر یا لدې نه زیات کته شي ST segment depression ګوري خبره صرف elevation او depression کې ده کوم دا ST segment راواغلو دې سره مقایسه کوو په لیم لیډونو کې 1 ملي متر یا لدې نه زیات پورته شي elevation که کته شي depression او که چېرته 25 لیډز کې 2 ملي متر یا لدې نه زیات پورته شي ST segment elevation که کته شي depression elevation depression باندې پوه شوئ کنه پوه شوئ کنه ټول پوه شوئ all of you اوس نو خبره دا ده چې یو لیډ کې باندې یو لیډ کې باندې تغیرات نه وي په لیم لیډونو کې به یو د بل تاییدي لیډونه وي تاییدي لیډونه او 25 لیډونو کې به دوه مسلسل لیډونه enough for today see you inshallah tomorrow